تارو زنانه براله او بس هغه بم زما سره کې ناستلې جړل به تسلی به راکولا خو پای کې تسلی سو ورځې داسې تیرې شوې نبی علیہ الصلات والسلام اگر आले او هغه ته پوښتنه وکړل چې عائشہ کچرته کې تا نه غلطی شوی الله ته پته ده الله ته اوجاړه شاید الله دې معاف کی او کني نو صفا ماته وایا وای نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دا خبر وکړه نو ما خپل پلار ته وی چې عجب عني رسول الله زماره طرف نه نبی علیہ السلام ته جواب ورکا نو پلار مې وی چې مال خو جواب هیڅ ناراضي سوې ما وای مور ته وی چې عجیبی عني رسول الله زماره طرف نه نبی علیہ الصلات والسلام ته څه جواب ورکا هغه ویلو ما ته هیڅ خبر نه راځي چې نبی علیہ السلام ته سوې وای ما ته وی نبی علیہ السلام ته چې په الله مې قسمی کې تاسو ته وې مچ زو صفای ما پاک دامن ما نو تاسو نه منئ او زماره په الله قسمی چې ز صفایم او کچره ز داویم چې آو زبط چلنه ما نو تاسو منئ او په الله مې قسمی چې دا به ما دروغ ویلی خو زما حال پشان د حال د پلار د یوسف علی السلام دی او د خفغان د وجنه د یوسف علی السلام د پلار نوم زمانه ارشد یعقوب علی السلام چې کله هغه باندې سخت مصیبت رااله ناغوی فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون چې تاسو سوای زما کار صبر خسته دی او الله رب العزت نه امداد غوښتل کیږي پاغه سو چې تاسو کم بیانوي دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس شو او لاړې ډیر د پریشانې حالتو یو میاشت پر الله رب العزت وحی نه را لګلا دا خی الله چې نبی علیہ السلام په اختیار کې سنشته دی دا الله رب العزت بیانې چې معجزه او وحی ګره د پیغمبر په اختیار کې منوي که وحی د ځان نه جوړېدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دومره مصیبت او دومره لوی پریشانی ولې یو میاش برداشت کولا راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بریری رضی الله تعالی عنہ ته پوښ کړي چې بریری رضی الله تعالی ته وایي ایو امراتن عائشہ تعلمین عائشہ د عائشہ په باره کې ستاسو خیال لیدا څنګه خزرا بریری رضی الله تعالی ته وایي هي اطيب من طيب الذهب دا الله رسول سرو زرو د پاکینم هغه پاکه ده او د دې په باره کې زما په زړه کې خیال هم د غلطۍ نشي تیرېدلې دومره د چې د عمر نه کم ده نو کله وړو واغږي او خیال نوی راشي پیسکوره هغه تی اوخري په دې ما سو پر ملامت کړي خو سوا د دې عیب نه پکې ما بل عیب نه دی لیدلې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رادا او د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ته پوسوکو او د نورو بیبیانو نه دا بیبي و چې د عائشہ صدیقه سره ځان برابراو مقابله وکولا نو دې زینب رضی الله تعالی په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تپوس کړي چې عائشہ په باره کې ستاسو خیال لې ماذا علمت علی عائشہ دا عائشہ په باره کې ستاسو شک شوبه راځي هغه ته حاشا سمعي و بصري یا رسول الله ما علمت عليها الا خيرا زما غوګونو سترګې دی الله محفوظ کی دا الله رسول پاغه باندې ما د خیر نصیب بل ګمان نشته دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې د دې بیبي په باره کې زما خیالو چې کې دې شي دا زنه زد د وجنا په ما باندې خبره جوړه کی ولیکن چې کله د الله یره پکې وا نفعسمه الله د دغه ګنا نه بچ کړه الله حفاظت وکړو دارنګي بلی بیبي خاله نبی علیہ السلام را له ام ایمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي د عائشہ په باره کې تا چرته پوه شوی هغه حاشا بصری و سمعی یا رسول الله زما سترګې غوګونه دی الله محفوظ کی د دې په باره کې زما پزله کې زما سترګو زما غوګونو چرته غلطه خبره نه ده اوریدلې چې کله دا خبره نبی علیہ السلام واوریدلې دا صفایانه واوریدلې نو پاسې دو لاړې جمعات کې په منبر باندې ودرېدو او خطبه شروع کړه بیا نبی علیہ السلام فرمای مَن یعذرنی مما یؤذینی فی اهلی اے خلکو سوق دي چې ما اخلاص کې دا غ ظالم نه جماعت په خپل کور کې
اور بل کړه ماته فتنه جوړه کړه را او زما د اهل په باره کې او د هغه سړی په باره کې خدا سے خبرې کوي چې هغه سړی یو نیک انسان دی او چرم هغه داسې حالت کې نه رتلې زمانه یوازې چرته زمون کور ته نه دن نشي او داغه په باره کې بد رد وي چې نبی عليه الصلاه والسلام کله دا خبر او کړلا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه پاسې د خزرج قبيله مشر ناغه داوی د الله رسول زېما چې زبر دې غم نخلاص کم تماته سړی او خایا که زما د قبيله نه نزبه تا ته اوس دغه سر مخې ته پیش کم او که د بل قبيلین ته حکم کوا او موږ به داغه تعمیل کو چې کله دا خبره وکړه نو د اوس قبيله مشر سعد ابن ابي عباده رضی الله سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې دا یو ډیر نیک عمل او صالح انسانو او دې ټیم کې هغه غیرت قومي او عصبیت قومي انسان ته کله کله عارشي ځکه جاهلیت په دور کې ردی اوس او خزرج په خپل میاس کې جنگونه تیر شيو نو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ وایي کذبت الامر الله دروغ دی زماره په الله قسم ته سم نشي ویلې او دا خبره تا زکه وکړه چې تا ته پته رځي دا زمونږ د قبيله سړي زمونږ د قبيله یو کس دا خبره مشوره کړې ده چې کله دا خبره وکړه وسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ د سعد ابن معاذ طرف نه پاسې دو وکذبت والله لنقتلنه وانفك راغمن الله مې قسم تا دروغ وي موږ به قتل او استاد تا پوزه په خاورو کې کړې زبې قتلوم کستاله قبيله کده هري نبی علیہ السلام دې حکم کوي سعد ابن عباده رضی الله تعالی وی تاسو اے دو خزرج قبيله تاسو د هغه جاهلیت هغه مقابله وړاندې کوي او تاسو ته خپته چې څوک زور اورو هغه ته تاسو خپته چې په جنگ بواس کې تاسو سره موسی چل کړو دا خبره ګرمېدلې ناسا په سعد ابن عباده چغه کړلا یا الحزرج هغه چغه کړلا او خپل قوم ته आवाज وکړو نو یو طرف ترال او توري پلاس باندې ودریدل او بل طرف ته سعد ابن معاذ چغه کړ یا اوس قبيله حاضر شي بل طرف ته غوي تور تلاش کړل نبی علیہ السلام د منبر نه راکوش شو او یو ته وکینه خبره رفع دفع کړلا قریب واچي صحابه ته دې معمولی خبره د وجنا دی منافق د وسوسې د تهمت د لګولو د وجنا لوی فساد پاره کې پیدا شوی وي نبی علیہ الصلات والسلام هغه چپل خاموشو داغه نه پس نبی علیہ الصلات والسلام بیا پریشانه حالت کې نبی علیہ الصلات والسلام بیا لاړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کرا او عائشہ صدیقہ په نسبت ته پوښتنه وکړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غصه شو په غصه کې عائشہ ته ګوري عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی فرمایي زما سترګې د اوخ کو نه ډکې شوې او ما وی چې زما په الله قسم وی چې زما براءت او زما پاکي به الله رب العزت بیانې او زخه پاکم او تاسو که هر څه ګمان وی نوای چې ما پسې سوای دا خبره وی ابوبکر صدیق ډیر زیات پریشانو په موږ پسې جاهلیت کې دا خبره چانه دی کړي والله زماره په الله قسم ما قیل لنا هذا فی الجاهلیت حيث لا نعبد الله کم ټیم کې چې موږ د الله بندگی نه کولا په موږ باندې چا تهمت نه لګولې نو د اسلام په صورت کې څنګه موږ ته داسې ګوتنی ولې کیږي چې د لور دا وکړل وای ما چې والله اتوب الی الله مما ذکرتم ابدا د دې خبره نه الله ته توبه نه وباسم چې ما یو ګناه کړی نه نو څنګه توبه وباسم نبی علیہ الصلات والسلام ابوبکر صدیق دا خبره کولې چې قتل می نبی علیہ السلام باندې د وحی حالات شروع شو او نبی علیہ السلام باندې چې کله وحی شروع کېدله نو په نبی علیہ السلام په تندی مبارک بخوله رااله کيخ جمع به د نبی علیہ السلام د تندینه بخوله روان شوي او د وحی دومره کیفیت او دومره بوجو عذبا او خد نبی علیہ السلام چې کله به وحی نازلې دله نو د ډیر زور د وجه نه باغې خپې داسې کولاو کړی او د نبی علیہ السلام ابوج به نشو برداشت کوله وای هغه حالت په نبی علیہ السلام شروع شو
نبی علیہ السلام چې کله وحی براتله پزان به صادر راواچو چې کله په نبی علیہ السلام دا حالت شروع شو فوالذي نفسي بيده ما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن انفسهما فرقا ان ياتي امر من الله تحقيق ما قاله الناس ما وی چې دینه به مخ کې زما مور او پلار مړی چې کله وحی شروع کېدل زما مور او پلار را پیدل چې اوس به الله رب العزت سه حکم را لېږي چې زموږ لور بس کړی او اسنه چې خلکو کوم خبره ده او دینه چرته خطا شوی وي مونږ به همیشه د پاره او شرمېږو ذلیل بشو وای سات خطلا او چې کله د نبی علیہ السلام نه د وحی هغه حالت هغه ختمېدل د نبی علیہ السلام تندې مبارک د خوشالۍ نه اوپړه کېدو اول خبره چې نبی علیہ السلام وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا عائشہ ان الله قد انزل براءتک عائشہ زیر حاصل ک الله ستا پاکی راولې غلا چې نبی علیہ السلام دا خبر وکړه مور ما توي پاسا قوم الی النبی صلی الله علیه وسلم پاسو د نبی علیہ السلام شکریا ادا کا وای زه دومره غوسه شوم ما دومره خپشیم چې لا اقوم الا بحمد الله لا بحمدک وای ما نبی علیہ السلام ته چې زب صرف د الله حمد بیانوم او په دې ټیم کې ستا الله ته بز پاسمو د الله شکریا ستا شکریا په دې ټیم کې نه ادا کوم تاسو ټولو تما قسمونه خړل تاسو زما پاکی نه منله سومره میا شل ورځ شپې جړه تکلیفونه او دردونه او مصیبتونه د خلکو تهمتونه او تاسو تما قسمونه خړل تاسو نه منل نو زب صرف د الله حمد او د الله شکریا ادا کوم تاسو نه ادا کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت دا آیاتونه نازل کړل په دغه موقع کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ او دا هغه صحابي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوخه چې کله مدینه ته رااله ټولو خلکو د سو ورځې انتظار کاو ماشومان نارینه او زنانه په یو غر اولاړو او نبی علیہ السلام د هجرت خبره مشوره شوی چې هغه را روان شوی د ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام خلکو به انتظار کاو ماخام به شو لارو بن رسول بیا به کوړته واپس شو بیا به وروتل ماشومان چې کله نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق ولیدل ویل طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی د سنیه د دې غر د طرف نه په مونږ باندې سپوږمۍ راوختله او د الله شکرونه او حمدونه به تر هغه بیانو تر سو پورې چې نبی علیہ السلام دعوت چلی او د الله د دین کار کوي یو وی د الله رسول زمونږ زه تبزو بل وی زمونږ زه تبزو ټول خلق په دې تمو چې نبی علیہ السلام با یو وی زبه بوزم بل وی زبه بوزم نبی علیہ السلام زما او خبرې ده فینها مامورا دې تر الله د طرف نه امر شوی دی هغه اوخه پرې خدل اتللا د دغه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی کور سره کې ناستا نبی علیہ السلام دا د الله حکم دی اوخه ته شوی او نبی علیہ السلام د دې صحابي ملما شو د نبی علیہ السلام نمخ کې یو منصب باچا ترشه تبع حميري چې هغه کله د نبی علیہ السلام بارک اوریدلیو او بیت الله ته هغه راغلو د نبی علیہ السلام علامات په کتابونو کې لیدلیو د په هغه ټیم کې شامول نوم یو کس هغه خط ورکړو او زبم یما ایا بنیما چې کله دا اخیری نبی رااله او د چا په کور کې د مل مکیدو نو هغه کس ته به مال خط ورسه چې زما دا خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکی نو هغه تبع حميري خط شامول ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ته ورکړو